په دې دین په دې بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی ذوالنون مصری رحمت الله علیه، نیک سړی، دوه ورونه دي، پلار یې مړ شو او ډېر مال ورته پاتې شو. د یو ورور یې دا مال په تجارت کې لګول شروع کړل، ځمکې اخلي او تجارت کوي، منع نه دي، جایز دی، مال یې زیات شو. دا بل ورور یې ټولې پیسې وړي او د حضرت ذوالنون مصری رحمت الله علیه په مریدانو په شاګردانو لګي. دا ورور یو ځل دا بل ورور کېنو چې د خدای سپېره، ما تا ته د پلار نه یو شال مال پاتې شو، راشه وګوره د ما مال څومره ډېر شو. باغونو ته مې وګوره، ځمکو ته مې وګوره، نوکرانو ته مې وګوره، او ته ټول عمر دغه یو سړي پسې لګېدلې، ټولې پیسې دې نه وخوړې، د پلار مال دې نه ټول بېغمه کړ. د ده په دې زړه کې مې یو پوټې غوندې داسې لږ غوندې شک او شبهه پیدا کړه. پیسې دا لالچ خو ډېر عجیبه شی دی. دې په دې زړه کې وی چې یاره واقعي دا څو شو، دا خو دې صاحب له زه ځمه او راځمه او چې څومره پیسې دي وړمه، دې ما ته دا نه وایي چې مه راوړه، پیسو نه خو زه خلاص شم. نو یو ځل ذوالنون مصری رحمت الله علیه ته ورغی او هغه ته یې دا ووایي چې صاحب هغه ورور خو راته داسې ووایي. دا پې پوه شو چې د دې سړي په زړه کې هم څه نه څه فرق راغلی دی. دی هم په دې خفه دی، په دې خفه دی او په ما ګمان غلط وکړ. د ده ګمان هم په ما غلط دی چې ګنې دا ذوالنون مصری رحمت الله علیه هم دې ته ناست دی چې خلکو نه پیسې وایي، خلک راوړي او دې ته وایي، خلک راوړي او دې ته وایي. وی ده داسې وکړه، دې بزرګانو له خدای یو طاقت ورکړي، هغې له الله یو کرامت ورکړي. وی داسې وکړه، یو نسخه یې ورته ولیکله، دا دارو دا دارو دا دارو دا 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 راوړه. وی نورې خبرې درته وروسته کوم، دا دا څیزونه راوړه. حلال پساري دکان ته دا چې کوم د مفردات خرڅوي، دا د حکیمې دا یو یو شی خرڅوي، هغه پساري دکان ته لاړ او د هغه نه هغه څیزونه راوړل. د 100 پیسو شو یا د 2 پیسو یا د 2 یا د 1 روپۍ د 2 روپو، هر څه چې خو معمولي شی و. ورور دې راوله، ورور یې خو دقسې مخامخ کېنو، مالدار ورور ورته ما هغسې نیغ ګوري، د مالدارۍ ځان له یو نشی. مالدار سړی که دیندار یې ډېره لویه خبره، خدای ته ډېر خوښ دی. او که مالدار سړی متکبر دی او کبرجن دی او د خدای نه لرې دی، دا د خدای باغي دی. بیا په غریبو کې هم ښه بد کېدی شي او په مالدارو کې هم کېدی شي، خو دا چې کم د دین نه لرې مالدار یې دی کې یو پوټی کبر او نشی. بیا اناست دی ذوالنون مصری په دربار کې، هغه بل لورې او داسې ګورې نیغ نیغ چې ما درته نه وې، نیکبخته ټولې پیسې د نه دی صاحب وخوړې، پیر صاحب غرق کړې، تباه کړې. په دې چل خلک راغونډي او پیسې ته اخلي. هغه مخکې د هغه ورور ته وایي دا دارو دې راوړل، او د 100 پیسو شو یا 2 پیسو یا 2 یا 3 هر څه چې 2 روپۍ. وی ننګری راواله دا ټکوه، او پې نه دی پوهې، ننګری راواله پې وټکوله. وی اوس داسې وکړه چې دې کې دې ګولۍ ته جوړې کړه، وړې وړې مزېدارې خشته خشته وړې وړې ګولۍ ته جوړې کړې. یو ستن راواله سوري پکې وباسه، لکه مرو کې په دې مشکڼو کې چې سوري دي، هغه ستن راواغېست او په هغې کې یې نري نري په یو یو کې سوري وویستل. اوس یې ماله راکړه چې ورې کړه، دې لاس کې داسې ونیول او دې لاس کې داسې ومږل. وی دا واخله لاس کې، چې ورې کړل د هغې نه خدای په قیمتي هیرې او لالونه او جواهرات جوړ کړل. وی دا یو څه بازار ته قیمت معلوم کړه چې د 100 پیسو دي، خرڅوه مه مانه به تپوس کوې نه به خرڅوې. ورور خو یې ولیدل چې دا معامله خو بدله ده. ما خو په دې سړي ګمان کو چې دا مسله جوړه کړې ده، دا جانماز یې چولې دی او دا مسله یې چولې ده، د خدا غرض دی. دې خپل خلکو نه پیسې وایي، پیسې دولت چې یو سړی چاله ورکوي نو هغه له اخیستل منع نه دي په شریعت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له پیسې ورکړې، وی دا واله. وی صاحب څه شی؟ وی دا واخله که. وی آتوه افقر مني، وی دا الله رسوله
زمانه زیات محتاج چې څوکي هغه له ورکا. زم دې وخت کې زما دې ته دومره جت نشته. که زمانه څوک زیات محتاجي هغه له ورکا. حضور پاک وته سوی هغه وته فرمایي وی خذه دیواله او فتموله خپل جیب کې واچو چې ستا شي ستا مال شو ثم تصدق به تیب غریب لور کا کنه تی ورکا څه خبره. اوس زکات په مالدار لنه ورکه او کپ دا پته یې مالدار ته جدا د زکات پیسې دې نه اخلي. لیکن که یو سړی صدقه ورکوي، یو سړی خیرات ورکوي، یو سړی ډالۍ ورکوي او مالدار له ورکوي نو هغه له غشتل منه نه دي، نه غشتل منه دي. دا حضور پاک حضرت عمر فاروق ته فرمایي دی نو چې ښا ستانه زیات محتاج خراب بل به ورکو نه وي تی والا تی ځان مالک کنو تی بل فقیر له ورکا. ګوره علما وایي دي کې یو څو فایدې دي. یو فایده خو پکې دا ده چې کبر دی ونه که یو شی چا درکو تا واغشتا خبره ده. دویمه څه خبره ده؟ دویم دا چې هغه ته مو واپس کوه. دا مال چې څوک چاله ورکوي د په زړه کې د مال هغه وقعت او حیثیت کمیږي. او چې څومره یو سړی مالدار سره جمع کوي د ده په زړه کې د مال عظمت او تعظیم پیدا کېږي. نو چې دا یې کړه خبره ده چې د هغه نه لږ مال ولګي د خدای په لار کې لږ مال ورکي د هغه به ثواب وشي که نه دی د ثواب ذریعه شوه. او که چېرته بالفرض ستانه بیا بل جات محتاجي نو ته یې وله ورکړه بده خبره نه ده. نو دې رول خو هغه خو ذوالنون مصري له خو چې چا شوشې څوک چاله راوړي نو د حدیث د پیغمبر علیه السلام د په هغې به عمل کوي. هغه به اخېسته شاګردانو باندې به یې لګو، په مریدانو به یې ولګو، په لنګر کې به یې ولګو، مدرسه کې به یې ولګولې. دې مالدار رورې پې دا ګمان وکړه چې نه دا د پیسو دپاره یو لوبه جوړه کړې ده، خلکو نه به دې چل پیسې راخلي. هغه ورته خوله چې ګورې پیسې ماله چې خدای راکوي نو دې د دې نه هم جوړولی شم. یعنې دا واخله چې لاس کې ورکړل قیمتي لالونه او هیرې او جواهراتو. وی دا داسې یو څه بازار کې چاته وښایه د زرو مارکېټ ته یو ساده څه ورته ویلې کېږي جواهرات چې څوک اخلي دا کاڼي ماڼي، خو چې خرڅی نو ما نه به تپوس کې ما نه بغیر به نه خرڅی. یو ویړل یو سړي ته یې کېښودل دا خرڅوم. یاره جي د دې قیمت ما سره نشته، د چا باندې خرڅتم؟ دا هغلته فلانکې دی سوداګر هغه له هغه له مونږ ورکوو دا مال چې هغه له یو له هغو کته هیرو په دا دې کوم ځای جوړ پیدا کړي دي وي تم څه کې خو دا د څو پیسو دي جي د دې قیمت ما سره نشته. د چا باندې خرڅې کم؟ د فلانکي بازار ته یو سال ته لوی تاجر دی به دنه والي چې هغه له یې وړې هغه ته یې وښولې هغه لاس کې اړولې هیره جي خو پکې ګمه خو دا دومره د قیمت شی دی چې دا خو د ګټې شی دی خو ما سره دې پیسې نشته قیمت نشته. چا له یو سم دا فلانکي له یو سم چې هلته یې وړل یاره جواب لو در نه خو دا خو ډېره لویه پیسه ده. څومره ده؟ هغه زمانه کې څو لکونه کروړونه درهم یې ورته یاد کړ چې دومره دي. دا خرڅی وی نه راکه ودرېږه چې د چا دي هغه وی تپوس یې د قیمت معلوم کا نو واپس یې وله راوړل. وی د څو پیسو دي؟ مالدار ور خو یې ناست دی هغه به بیا هم بد ګمان څه ناسه ښه شو خو بیا هم پوره ګمان نشته. او زه خو ته معنی مشکړې به یې د 15 روپو ارور ته وله وایي وی د څو پیسو دي؟ څه وی سړي جواهرات والا څه وی زرګر څه وی چې په څو اخلم؟ وی صاحب د دې قیمت خو صرف یو سړي سره په ټول ښار کې پیدا شو بل چا سره نه میلاویږي او هغه هم دومره لکه دومره کروړه درهم یادوي. وی څه دې کړی؟ وی رامله هغه یې واغېستی او وی ورشه هغه چې دارو دې پکې میده کول هغه چټو راوړه او هغه کاڼې مې راوړه چټو او کاڼې پې راوړه وی دا پکې واچوه میده که پیټه کوه ښې میده که او چې ښې میده کړې نو راځه دا مدرسه او دا خانقاه د دریاب په غاړو لاس کې واغېښو دریاب ته یې وغورځولې. وی چې موږ د خدای نه غواړو نو د 2 پیسو د دارو نه موږ له خدای د کروړونو شی جوړی خو نه دا څیز موږ غواړو نه د خدای نه. لکه تېره جمعه تاسو ته ما ویلي چې حضور پاک فرمایل الفقر فخري وی فقر زما فخر دی. وی دا مې تمنا ده چې یو ورځ موړم 2 ورځې وږیم. نبی علیه السلام فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی د الله رسوله
وی د خدای نه وغواړه چې خدای پاک فارس او روم له دومره مال ورکړی دی چې ستا په امت هم فراخي راشي. وی عمره ته په دې سوچونو کې پروت دی. وی دغه خلک دي خدای پاک دوی له دنیا ورکوي، موږ له خدای خیرت راکوي. زموږ دنیا نه ده، زموږ خیرت دی. د دنیا مال وړو منع نه دی. ګورې ما تېره جمعه هم درته ویلي خو چې د الله د منشا مطابق یې وګټې او د الله د منشا مطابق یې خرج کړي. اوس دغه خلک دي خدای پاک څومره طاقت ورکړی دی، مطمئن ژوند دی. هغه بل رور چې وکتل راغی په دې کونډو لاس کېښود، حضرت معافي غواړم. بس زما دې رور چې دا کم مال دلته خرج کوي ځان پوی کا، ستا رور چې دلته کم مال خرج کو دا دې د رور په فایده کې لاړ. تا چې ځان له کوم باغونه جوړ کړي دي دا ستا په فایده کې نه دي، دې نه به ته دې دا برې 900 کړوسو ته پاتې وي. د چې کم مال د الله په لار کې خرج کړه دا د ځان له آخرت ته ذخیره کړله. او ته به سملې نو رښتیا ووایه خوب درځي د شپې چې ته سملې؟ وی نه صاحب. ولې نه درځي خوب؟ نو ما سره دا سوچي چې دا باغ مې ګلی ونه وی، دا سوچ مې چې دا نوکر د دې پټي نه غلا ونه کي، دا سوچ مې چې دا فلانکې نوکر رانه پیسې پټې نه کي، دا سوچ مې د شپې ډاکو رانشي غلا رانه ونه کي. او بل ورته ته چې سملې د شپې دې څه سوچي؟ وی صاحب ښه بېغمه څادر راکاږه موده چې موسار بېغمه پاس. نو نیک عمل کې دا فایده ده چې د سړي په زړه کې سکون پیدا شي او اطمینان پیدا شي. دا که سړی وی که ښځې، حضرت بی بی رابعه بصریه یو نیکه ښځه تېره شوې ده، زنانه وه، بی بی وه، یو رشته دار یې وی قریبي رشته دار وی د لاړم ملاقات ته څه کار مې وسره چې کار له لاړم وی دا ټیم د مازدیګر و، وی مازدیګر وخت ورورسېدم وی دا په مانځه ولاړه وه. خو اوږد مونځ یې وکړه، د ناستو ومه چې دا د مانځه نه فارغه شي زه به ورته دا خپل حاجت وویم. وی چې مونځ یې وکړل وی بیا ودرېده، بیا یو 4 رکعاته وکړل. خو اوږده خو سجده م اوږده کوي، رکوع م خو اوږده کوي. وی چې هغه مونځ یې وکړه وی بیا د فرضو نیت وتړه. خو اوږده فرض یې وکړل د مازدیګر. وی چې هغه یې وکړل نو ما ته اډو ګورې نه قبلې ته مخ کړې او لګیا دی په دې خپلو ګوتو په دې تسبیح الله یادوي. وی دې کې د ماښام بانګ وي، ما چې ودرېږه دا د ذکر و اذکار نه فارغه شي نو زه به ورته خپله جت وویم. وی دې کې د ماښام بانګ وي، وی چې بانګ وی لګیا 3 رکعاته فرض یې وکړل. وی 3 رکعاته فرض پس بیا اوږده 2 رکعاته سنت یې وکړل. سنتو پسې ودرېده په اوابینو، خو اوږده 2 رکعاته نفل، بیا 2 رکعاته نفل، بیا 2 رکعاته نفل. وی هغه دومره اوږده کړل چې خبره ماسخوتن ته ورسېدل، ماسخوتن بانګ یې ووی. وی زه ناست یم چې دا به اوس فارغه شي نو زه به ورته څه خپله خبره وکړم. وی دې کې چې د ماسخوتن بانګ یې ووی، وی دا ودرېده ماسخوتن 4 رکعاته نفل یې شروع کړل. خو اوږدې وکړل. ورپسې 4 رکعاته فرض وکړل، ورپسې ودرېده 2 رکعاته سنت یې وکړل. وی بیا لګیا شو تهجد یې شروع کړل. زه اوس کله یو خوړم او کله دا خوړم چې اوس به دا ستړي شي، اوس به دا ستړي شي، اوس به ستړي شي. وی خبره پېشبني ته ورسېده. اخره کې ویتر وکړل، ویتر پسې سار بانګ ووی، سار بانګ چې ووی دا بیا ودرېده په سنتو. خو اوږده سنت یې وکړل، بیا خو اوږده فرض وکړل، فرضو پسې بیا لګیا شو خپل ذکر و اذکار کوي. چې ذکر و اذکار یې وکړل دې کې نور راوخت. وی نور پسې 2 رکعاته د اشراق مونځ وکړ. او چې څنګه د اشراق مونځ وکړ نو وی څادر یې په ځان خور کوي چې یو پوټۍ غوندې به سملم. ما یې چېره ټوله شپه عبادت زما پې رحم راغی چې زه ورته اوس خبره نه کوم، ځکه پرون مازدیګر داسې په عبادت ولاړه ده. نو پرېږده لږ غوندې یو پوټۍ به دمه شي، نو چې کله دا د خوب نه راپاسي نو بیا به ورته زه خپلې خبرې وکړم. نو چې یو لږ غوندې خوب یې وکړ او د خوب نه څنګه پاسېده نو فوراً الله ته په ژړا شوه. یا خدایه ارمان که ستا د پیغمبر وینا نه وې چې حضور پاک فرمایي چې ان لنفسک علیک حقا، ستا د وجود په تا حق دی، او ان لعینک علیک حقا، او ستا د سترګو په تا حق دی، او ستا د وجود په تا حق دی، ان لعینک علیک حقا. نو که دا وینا نه وې نو الله ما به خوب هم نه وې کړی. استاد پیغمبر د وینا مطابق دی وجود لما خپل حق ورکه خوب مې وکړو. نو الله که مانه دا خوب لږ زیات شوي معافي غواړم، خدای ما معاف کړه. او فوراً پاسېده او داسې وکړو او داس پسې راله دوحا په مانځه ودرېده.
بیا خبره ماسپخین ته ورسېده، ماسپخین بیا منځونه مازدیګر ته ورسېده. په دې یو شواروس کې ما دومره موقع پیدا نه کړ چې ما بیبي رابعې بصري ته خپل حاجت ویلي. یو صحابي ته به چې دا څنګه چل دی، په دې خو سړی ستړی کېږي. یو صحابي بل صحابي ته وایي ای ملګري وی راځه کنه یو 2 رکعته مونځ را باندې وکړه او ارحنا بها، په دې مونځ مې لږ دمه کا، مونږ په مونځ ستړي کېږو. او صحابه یو بل ته وایي مونږ په مونځ دمه کا چې الله ته ودرېږو. یو سړی چې ډېر زیات هم ستړي شي او ډېر زیات د وجود خوږېږي او ستړي شي او دې راشي او یو خپل محبوب سره کینی، یو خپل معشوق سره کینی، نو وجود ته سکون اطمینان حاصل شي که نه شي؟ مونږ منځ کو خو مونږ دا محسوس نه کړه چې دا منځ کې د خپل محبوب الله ته ولاړ نه یو قرض دی یو بیګار دی راشه ډزو لورکه چې قصه خلاصه شي. صحابه به وي بیبي رابعې بصري به وي په مانځه دمه کېږم. صحابه وایي راځه چې مونځ وکړو، په دې مونځ مې یو ګوټې لږ دمه که دمه. دا بیبي رابعه بصریه ده په زندګۍ کې د خپل خولې نه بغیر د قرآن شریف د آیت نه بل ټکی نه دی استی. که چا به د تپوس کو د مسلې نو یا به د خبرې تپوس پې کو نو عبدالله ابن مبارک وایي وی حج له ورسره په لاره تلم، بوډی د بوډی او وایي چې ما ته د څه مسلې خبرې تپوس کړې دي نو ما ته د قرآن شریف آیات ویلي دي، ما به د هغې نه معلومه کړه چې دا مقصد دی. دا د دې خلکو ژوند و، دا د دې خلکو زندګي وه. هغې به منځ کې حضرت شیخ الهند سے مولانا محمود الحسن رحمه الله زمونږ د دارالعلوم دیوبند لومبي طالب العلم دی. دارالعلوم دیوبند له خدای بس یو برکت ورکړی دی، یو برکت خدای ورکړی دی. او زه اکثر ویم د کم دارالعلوم نقشه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل کونټه مبارکه اچولې ده نو دې کې بس سړی سووي چې دا دارالعلوم دی او کنه دی. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله وی په سوچ او په فکر کې پروت دی چې خدای پاکه مدرسه جوړوم او دا دارالعلوم جوړوم او د دې دا دارالحدیث کوم دی جوړ کم، دا د طالبانو کوټې کوم دی جوړ کم، دا کوم دی جوړ کم. سوچ فکر کې پروت یم. د شپې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوب کړی. ولې پریشان یې؟ حضرت دغسې مدرسه جوړوم، دلته دینی درسګاه جوړوم. سوچ کې مې چې دا فلانکې کوټه کوم دی جوړه کم، دا د حدیثو مثلا دا زه مثال ورکوم، د حدیثو دا درسګاه کوم دی جوړه کم، دا شی کوم دی جوړ کم. وی کوم دی جوړول غواړې؟ مې صاحب په دې میدان کې راځه. نبی علیہ السلام مبارک رانه مخکې دی زور پسې کرښې داسې نه غطا وکړه، دلته به دیوال لاته وکړي، دلته به د حدیثو درسګاه جوړه کړي، دلته به دا شی جوړ کړي، دلته به دا شی جوړ کړي، دلته به دا شی جوړ کړي. خشته نقشې راته په ځمکه جوړه کړه. دا ډیزایننګ او دا نقشه ارکیټیکټ سړي ته په دغه جوړی، په کاغذ جوړی. نبی علیہ السلام ماته مکمل نقشه په ځمکه جوړه کړه چې خوب نه پاسېدم اورېږه چې زر دغه ځای له ورشم چې هغه پیغمبر علیه السلام مبارک کومه نقشه راته جوړه کړې ده چې هغه رانه یېره نه شي. او زه ورشم او زه پکې خپل هغه ځای نه معلوم کړم چې حضور پاک د شپې ما ته کوم ځای نه ښودلی دي. وی قسم دی چې سار وله مرړو لګېده هغه ځای ته، وی د حضور پاک د کونټۍ مبارک نښې مقصې پرتې دي. خلک وی دارالعلوم دیوبند ده او دارالعلوم دیوبند ده او دارالعلوم دیوبند ده. ما وی که خاپیره که ډېره مو وی چې د نور دا رڼا دا نور نه دی او دا نور رڼا نه ده. لوم الخفاش لا یظلم البدر، دا سپومې نه ده رڼا نشته. نو د خاپیرک په دې چغو د نور رڼا نه ختمېږي، او نو د خاپیرک په دې چغو د سپومې رڼا ختمېږي. خو یو شان خدای دارالعلوم دیوبند له ورکړو چې نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې د دارالعلوم دیوبند بچي لګیا دي. څوک د حدیثو درسونه کوي، څوک د قرآن درسونه کوي، څوک د فقه درسونه کوي، څوک جهادي سلسله کې مصروف، څوک دعوت سلسله کې مصروف، څوک تصوف سلسله کې مصروف. والله که د دارالعلوم دیوبند شاګردان په دنیا کې نن په اربحاو تعداد کې موجود دي که څوک یې هم شماري. مدینه منوره کې ناستم په مدینه شریفه کې یو سړي به درس کو، نو هلته کې دوستان دي شاګردان دي په جامعه کې.
یو ملګري نه مې تپوس وکړ مې دا سړي خو دا درس زه اورم اگر چې مونږ ته لرې خو هغه درسونه کېږي ځای په ځای نو هغه اواز به د لوډ سپیکر ما اورېده نو هغه بعضې واعظان دلته چې واعظ کوي هغوی لږه سختي کوي خصوصا د دې مذهب په باب کې لږ غوندې تیزي کوي مې دا خو ډېر معتدل او ډېر انصافدار سړی دی دی خو چې د امامانو نومونه اخلي ډېر په عزت اخلي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر دعا ورته وکړي حضرت امام شافعي رحمه الله ډېر په عزت اخلي دا سړی څوک دی نو هغې وي چې دا زموږ د جامع استاد یو ډېر انصافدار سړی دی ډېر ښه سړی دی نو زه یو ځل ورغلم ورسره کېناستم چې دې فارغ شو ورسره کېناستم هسې مې خوښ شو ما ورسره عربۍ کې خبرې کولې زموږ د عربي خو هغې پېژنې د هغې خپل عربي داسې ده لکه سړی چې پنجابي وایي او پنجابي سره ته د کتاب مطابق د ګریمر مطابق اردو یې نو پنجابي په دې پوهېږي چې دا چې ته پښتون دی خو اردو یې زده کړې ده نو هغې خو خپل عربي لکه یو ګوټې ګډه وډه شوې ده نو موږ خو دا کتابي عربي وایو اپه ما پوه شو نو ما ته اردو کې در فوراً خبر پاکستاني ما ویو بې اردو کې خبرې شروع کړې نو ما ورته ویل چې ته اردو تا څنګه صیبه زده کړې ده اردو دې کوم ځای زده کړې ده ما ته زه خو اصل د برما یم د برما او په دې سعودي کې ما ته نیشنلټي میلاو ده لکه له دې ځای باقاعده شناختي کارت هغې ورته تابعیه وي یو مستقل نیشنلټي دلته ما ته میلاو ده دې ځای یم نو مې اردو دې کوم ځای زده کړې ده وي دارالعلوم دیوبند کې مې هلته ریسه کول چې هلته اردو زده کړې ده وي ده د دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل یم هغه ځای نه مې سند اخیستی دی یاره تاسو یقین وکړئ بې اختیاره زما د دې سترګو ناسې اوښکې غوندې لاړې مې الله د دارالعلوم دیوبند به چېرې د مدینې منورې خاورې ته م را رسولی دی د دارالعلوم دیوبند به چېرې د مدینې په خوره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ځمکه هم د حدیثو درس کوي الحمدلله دا نشئ شمېرلی تاسو د خدای فضل د خدای کرم بنیاد په اخلاص و اخلاص نو شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله لومبي طالب العلم د دارالعلوم دیوبند دی مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله وی خوب مې ولید استاد یو مولوي رفیع الدین رحمه الله او دا لومبي مهتمم مو د دارالعلوم دیوبند هغه ته خوب ووی ماماجي دی ماماجي خوب مې ولیده څنګه خوب دی ولیده وی د بیت الله د پاسه ولاړ یم او زما د دې لاسونه د پایو نهرونو چینې روانې دي د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي بیت الله د پاسه ولاړ یم لاسونه مې د پایو نهرونو چینې روانې دي د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي مامې ورته څه وایي ای بچې مبارک دی چې دونه پوټینې بچې د مولانا قاسم نانوتوي وی تا نه به خدای رضی بیت الله د دین خدمت لي او ستا نه به د علم چینې خدای د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي هغه مولانا قاسم نانوتوي راغی دارالعلوم دیوبند بانی شو لومبي شاگرد شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله نو د شپې چې رمضان مې راوخته د رمضان میاشت براله نو شاګردانو ته به یې وویل ای باس د ملاقاتیانو په ملاقات پابندي ده که څوک ما سره ملاقات کوي نو ورته ووایه چې اختر نه پس به راځي او که کوم ځای نه ډاک کې خطونه راځي نو دا جمع کوه بوجه کې جمع کوه ماله به خط نه راوړې د دې ټولو خطونو جواب به اختر نه پس ورکو دا د عبادت میاشت چې په دې کې د عبادت وکړم نو ټوله شپه به لګیاو قاري صاحب به یې راوغوښته هله قاري صاحب شابه ما ته ختم تراو کې شروع کا نو چې ختم به وشو نو قاري صاحب ته به قاري صاحب او قاري صاحب مرید هم دی او شاګرد هم دی تلاوت کوم ما به ته غوږې ښودي ټوله شپه به ویښو دروازې اکثر حصه به ویښو قاري صاحب به ورته تلاوت کو یو ځل د کور بندیانو ته وی حضرت یته یو شپه خو خوب وکړه که نه پنځمه شپږمه شپه دی ده او هسې نه ناجوړه راته نه شي بوډا یې سپین ږیرې لږ غوندې خوب خو وکړه وی د روژې میاشت خوب دپاره نه ده عبادت دپاره ده عبادت کې لذت واغې خلکو ته مونږ ته عبادت کې خوند نشته هغه وجه هم درته وایم په هغې تاسو پوهیږم چې ولې مونږ له عبادت خوند نه راکوي مونږ پې ولې ستړي کېږو هغې خلکو له عبادت ولې خوند ورکو وجه درته وایم خو اول دا خبره خلاصه کړم ورته څه وایي وی دا خدای د رمضان میاشت عبادت له پیدا کړی دا خوب له نه ده پیدا عبادت له پیدا چې د کور خلک یې پوه شو چې دا خو همیشه پنځه شپږ ورځې چې بې خوبه روان دی
دروازې پټې خوب کوي نه غم پکې نه شمار نو دا نه جوړه راته نشي نو قاری صاحب وای ماته د کور خلک وای چې دا مهرباني وکړه ته ورته وای چې زه دا ډېر ځاس ستړی شوم ډېر ستړی شوم او نن به صاحب تراو نه پس ډېر ستړی ما مال خوب راځي او وجود مې خوږیږي نو ته دا مهرباني وکړه ته چوټي وکړه نو ممکن نه شیخ الهند صاحب لږ ودشي آرام وکړي قاری صاحب ډېر ښه همداسې به وکړو چې تراویح مې وکړې تراویح لاول مې ورته وویل چې حضرت نن خو زما دا وجود برابر نه دی ټیک نه دی او ډېر ستړی مې نو حضرت نن به تراویح کې تلاوت د غوندې کم وکړو ښه ډېره مقصد مې دا اوس نوم ستړی خو خامخا سړی وي دروغو کې نه راځي خو دومره نوم ستړی چې ګنې ماله خوب راځي خو ما ورته څه چل ول جوړ کړه توریې مورې مې وکړې د کور د خاوندانو په وجه د حضرت د کور د خاوندانو په وجه چې صاحب ډېر ستړی او وجود مې خوږېږي نو نن شپه که زه چوټي وکړم او زه لږ اوده شم او خوب وکړم سهار نه به ډېر ښکلې تلاوت وکړو ما ته ډېره ښه ده خو دا مهرباني به کوې چې کور ته به خوب له نه ځې زما دې خانقاه کې زما په دا بیټک کې دلته اوده شه هېڅ خبره نشته دلته اوده شه او وی ما چې زه ډېره ښه دلته به اوده شم وی هلته ما چې زه اوده شم دی به م اوده شي وی فورا یې د کور ماشوم راوغوښته چې ورشه زما هغه فلانکي شاګرد د قاري صاحب راوله چې نن شپه تلاوت راته هغه واورئ اوهو خوند یې ونه کړ ما خو دې دپاره ځان ورته ستړی کړه چې دی به اوده شي دی خو بل دمه قاري راغواړي چې دمه راغواړي خو دی به د شپې ورته بیا غوږ کېږدي وی هغه لاړ هغه قاري صاحب پسې او وی دې غټې غوندې راغی زما په خپو زور کوي ما له چاپي کوي اوهو چې ستا سر مې اوچت کړه ای حضرت دا څه کوې وی نه که نه ته خو څیک ته چې زمونږ شاګرد دی زمونږ موري دی خو زما خو د قرات تا نه اورم که نه نو ته ستړی وجود دې خوږېږي لږ غوندې دمه دله وکړمه چاپی دې کم هغې پورې چې تر څو زما قاري صاحب راشي دا عبادت کې د هغوی لذت او خوند موږ له دا خوند راکوي نه که لږ غوندې امام صاحب د سار په مانځه کې تلاوت اوږد کړي مقتدي څه چل کوي کله په یوه خپه کله په بله خپه او ساړه ساړه سویلي د خولې نه وباسي ساړه ساړه سویلي او چې کله امام صاحب سلام وګرځي استاد جی نن پکې چته تللی وې نن پکې جوړ چته بل خوا دې چکر والیو بل وی او که نه استاد خو ځوان زلمې دي دې ته خو نه ګوري چې بوډاګانو پسې ولاړ دي بل پکې هغه دی نو او که نه دي خو دمه دي که نه او استاد غریب و چې خدای ما خو سنت تلاوت کړی دی زه خو دې نن په مخه واخیستم رښتیا وایه مونږ په مانځه کې په ولاړه تنګېږو که نه تنګېږو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی اللہ اکبر وی چې تهجد ته بودرید نو په یو رکعت کې به سورۃ بقره وې سورۃ بقره نو بیا به دومره رکوع کړه چې څومره به قیام کړی و نو دومره به قومه وکړه چې څومره به رکوع کړی وه نو دومره به سجده وکړه چې څومره به قومه وه نو دواړه سجدې د سجدو منځ رکوع قومه دا به دومره لکه سورت بقره عمره نو بل رکعت ته چې بودرې نو په هغې کې به ورپسې سورت ال عمران دغه شروع کړو کوم سورت دی ورپسې بقرې پسې ال عمران دی به شروع کړو بلکې سورت نساء بلکې سورت مائده دا څلور سورتونه به په یو یو کې وې داسې خوند به او بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی ولاړ به مانځه ته حتی تورمت قدماه د خپې مبارکې به وپړسېد داسې دا ولې اوس به دا سوال کوو چې هغوی به په مانځه دمه کېدل مونځ به خوند ورکو سجدې به خوند ورکو موږ له ولې نه راکوي یو مثال در کوم چې تاسو پې پوه شئ چې یو سړی تبې وي او سفرې وي د دې خولې بعضې وخت سړي الټی ورځي که نه خولې خوند تریخ شي تریخ او د دې تبه ده نو ډاکټر ورته وایي چې ته به نرم خوراک خورې نو کور ورله فرني پخه کړي چې فرني وله راوړي دې څه وایي یاره دا مې په خولې ترخه لګي زړه ته مې څه نه کېږي اوله بیا الوا پخه کړي دا الوا وخوره یاره دا مې په خولې ترخه لګي د تبې والا مریض چې صفراوي مریض یو په خولې صفراوي د لکه خوږ شي ورکوي پې ترخه لګي که پې نه لګي تاسو نه تپوس کوم لګي که نه او دغه سړی چې بیا تبې نه جوړ شي ته کېده ورته پیر نه یو پلیټ د دې پیراټینګ کا بیا بشیر جان ته کېده که نه ځه
یره ورته پلیټ خو څه کوي چې غټه مضبوطه ډونګه چې د دومره وي او ورته کېده ته ګنټه پسې ګوره ځه که ده پکې نوړی پرېښې وه دی مې خوښ دی ځکه ورسره ګپ لګي لیکن که د ده تبه شوه د دې بشیر جان خدای دې وساتي د بیمارۍ نه او یو پلیټ کې ورته کېښودو د فرنۍ او د خوږو څیزونو نو دې بوی لرکوه خوله کې ترخه ده نو دا د دې خوراک نقصان نه دی چا نقصان شو د دې سړي دې مریض دی دی چې جوړې د باندې به خوږ شي خوږ لګي ناجوړه دی نو خوږ شي به بطریخ لګي دقه رنګې زما وروڼو دا تلاوت او مونږ روحاني خوراک دی مونږ روحاني جوړ نه یو ناجوړه یو که زمونږ روح جوړ شو د صحابهو د انبیاو د پیغمبرانو د علماو د صالحینو د شیخ الهند روحونه روغ و روغ ناغي دا عبادت به ورته خوږ ښکارې د خوند به یې ونه ورکاو زمونږ روحونه روغ نه دي رنځور دي ناجوړه دي لکه تبه چې زمونږ د روح تبې دي تبې نو دا خوږ عبادت چې صحابه ورته دمې شی ویلې دی هغه مونږ تریخ لګي دا زمونږ روحونه بېکاره دي دا ناجوړه دي ناجوړه د روح علاج پکار دی د بدن چې څنګه علاج مونږ کوو ډاکټر له منډه وو څومره پیسې پې ورکوو د بدن علاج مونږ کوو چې بدن مو ټیک شي چې بیا ډوډۍ ته تکله شو بدن مو ټیک شي چې دا خوږ شی را باندې خوږ لګېږي تریخ را باندې نه لګي لیکن د روح علاج ته څوک توجه نه ورکوي روحاني مونږ ناجوړه یو او مونږ مریضان یو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې عبادت نیک عمل د هغې برکت د هغې برکات مې درته ښول تا ته به عبادت کې شوق پیدا کړي